السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به زه تاسو ته ستاسو د یو مسلې ډېر اسان حل راوښیم. که تاسو ته پته وي نو زیاتره خلک چې وي هغو تعلیم نه وي کړی، هغو ته په انګریزۍ ویلو کې یا په انګلیش ویلو کې ډېر زیات مشکلات مخې ته راځي. ټیک ده، که چېرته څوک ورته د بهر ملک نه په انګلیش کې میسج وکړي یا په بله ژبه کې میسج وکړي نو موږ ورته بیا جواب نشو ورکولی. نن درته زه دغه طریقه راښایم چې تاسو هر ژبه چې ده هغه بلې ژبې ته وربدل کړئ او هر چا له د هغه په ژبه کې تاسو مطلب جواب ورکړئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. دې نه مخکې ستاسو ته وړوکی عرض کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. قدرمنو دې دپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. ټیک ده، د دې نه بعد کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ تاسو له لاندې یو آپشن راکړی دی د نیکسټ، نو تاسو به دا هر څه د دې نه نیکسټ کړئ. ورپسې تاسو له بل یو آپشن راکړی دی لیټس گو، تاسو به په دې باندې سمپل کلیک وکړئ. ټیک ده، د هغې نه بعد تاسو دلته کې کتلی شئ تاسو ته به دغه شانتې انټرفیس راشي. دلته کې یو سکرین ټرانسلیټر هم دی، مطلب تاسو سکرین به هم دا ټرانسلیټ کوئ. دغه شانتې پکې مختلف ډکشنري هم درته یو ورډ ولیکه، د هغې معنی به ته الله کوي. مثال په طور دلته کې زه ولیکم کیف که نه دا شو کیفینګ، صحیح ده. دا تاسو سرچ آپشن تاسو له راکړی دی، تاسو به سمپل په سرچ باندې دلته کې کلیک وکړئ نو تاسو له د هغې مکمل هر څه چې دی راواخلي. دغه شان دی په دې کې دلته کې تاسو له بل آپشن راکړی دی د وایس آپشن، دا چې په دې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به هغه ورډ چې دی هغه به تاسو ته دلته وی هم مطلب سپیکینګ به هم کوي. ټیک ده، چې کم راغلي وي لاندې د هغې مکمل هر څه چې دي هغه ټول تاسو ته په دې کې دغلته ستاسو موبایل په خپله په غږ کې وربدلئ، په غږ کې به یې درته هم ښایي. ټیک ده، اوس د دې نه بله خبره تاسو سره دلته کې ټرانسلیټ دی. ټیک ده، که تاسو ته څوک چېرته په انګلیش کې میسج وکړي نو هغه تاسو هرې ژبې ته چینج کولی شئ. د دنیا چې کومه ژبه ده نو هغه ټوټلي په دې کې تاسو سره دلته کې موجودې دي. مثال په طور انګلیش نه اردو ته، پښتو ته، عربۍ ته، هرې ژبې ته تاسو دا چې دی وربدلولی شئ. دا وګورئ تاسو ته مختلف لینګویج چې دي، مختلفې ژبې چې دي د هر ملکو هغه تاسو ته دلته کې میلاویږي. دا وګورئ اردو ده، دغه شانتې انګلیش نه که اردو ته اړول غواړئ یا د اردو نه تاسو انګلیش ته ټرانسلیټ کول غواړئ یا د بله کومه ژبه چې وي د هر ملک کومه ژبه چې وي، ټیک ده، هغې ته یې تاسو اړول غواړئ نو هغه پکې تاسو له مختلف مکمل د هغې هر څه چې دی راکړي. دې نه علاوه دلته پکې تاسو له بل یو آپشن راکړی دی سکین. ټیک ده، تاسو څه کولی شئ مثال په طور تاسو سره یو څه وي نو هغه تاسو په سکین کولی هم شئ، هغه تاسو ته به دغلته کې سکین هم راځي. ټیک ده، د دې نه علاوه ایمیج ټرانسلیټ یې درله پکې هم راکړی دی. که اوس په یو تصویر وي په هغې کې څه ژبه وي، ټیک ده، مطلب څه لیکنه وي انګلیش لیکلی وي یا بل څه وي نو هغه تاسو په دغه سمپل ایمیج ټرانسلیټ کې هغه تاسو هم ټرانسلیټ کولی شئ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته. دغه شان په ګیلرۍ کې تاسو سره یو تصویر وي په هغې باندې هم څه لیکنې وي نو هغه هم تاسو ټرانسلیټ کولی شئ. د انګلیش زده کولو یو ډېر ښه اپلیکیشن دی، ډېر په اسانه طریقې سره تاسو انګریزي چې ده هغه زده کولی شئ. نو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.